ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هر څه له مخه تاسو ټول څخه زه بخښنه غواړم دا چې ما ونه شوه کولی تاسو ته د مایکروسافټ اکسل د فنکشن او فارمولو کورس په منظم شکل ریکارډ او ویډیوز تاسو ته یوټیوب ته اپلوډ کړم. په تیرو درسونو کې چې کوم فنکشن او فارمولې مونږ لوستې وې هغه د مایکروسافټ اکسل 2019 ورژن کې ریکارډ شوي وې. د نن نه وروسته به موږ تاسو خپل ټول درسونه که هغه فنکشن او فارمولې دي او که د مایکروسافټ اکسل ټابز دي په 2024 ورژن کې مطالعه کوو او یوټیوب ته به پورته کوو. نو تیر ځل موږ تاسو په مایکروسافټ اکسل کې په لاجیکل فنکشنز باندې خبرې کړې وې او په لاجیکل فنکشنز کې موږ په اف لاجیکل فنکشنز باندې خبرې کړې وې. دغه په تعقیب نن تاسو سره په دوه نور مثالونو باندې کار کوم. نو راځم مایکروسافټ اکسل خلاصوم په دې خاطر چې زموږ ستاسو وخت زیات ضایع نشي. دا بعضې موضوعات مخکې د مخکې څخه ما دلته تیار تاسو ته جوړ کړي دي. لکه دا اوس وګورئ موږ سره یو ټیبل دی په نوم د سټوډنټ رجسټریشن سمپل پروجیکټ یا فارم. تاسو فارم ورته ویلی شي یا پروجیکټ هم ورته ویلی شي. په دې مثال کې که چیرې تاسو وګورئ موږ سره څو عنوانونه دي. یو سټوډنټ آی ډي ده، د کورس سٹارټ ډیټ دی، بل د کورس اینډ ډیټ دی، ټایمینګ یا ټایم دی، پروګرام دی چې په کوم پروګرام کې دا کس موږ سره داخله کړی، فیس دی، سکالرشپ دی، پیج څومره پیسې موږ ته راکړې، څومره دا شاګرد زموږ څخه باقي دی. اصلي هدف د نن ورځې د درس زموږ دا دی چې که چیرې یو شاګرد موږ سره داخله کوي یو یا د یو څخه زیات شاګردان نو نن یې داخله وکړه د کورس ډیوریشن یو میاشت دی. نو زه داسې یو سیستم جوړول غواړم چې کله یو میاشت د دې کس پوره شي نو مایکروسافټ اکسل اټومیټیکلی ما ته وایي چې یاره د دې کس هغه وخت د کورس پوره شوی دی. دا کس دی دوباره فیس ورکړي او یا دې زموږ سنټر پرېږدي. نو که چیرې تاسو غواړئ دغسې یو سیستم د شاګردانو د اډمیشن دپاره جوړوئ نو نن زه تاسو ته په دې باندې کار کوم. راځم دا سټوډنټ آی ډي کې لیکم یو همدا شکل تر 5 پورې دا نمبر زه رسوم. 1 2 3 4 5. یو شاګرد دی ما سره راغی د کمپیوټر کورس کې داخله وکړه اول 2025 باندې په دې کال باندې. بل شاګرد دی د اول میاشتې 10 تاریخ 2025 باندې داخله وکړه ما سره. اس ډیټ چې دی سټارټ ډیټ معنا ورکوي. بل شاګرد دی ما سره د دویمې میاشتې 20 تاریخ 2025 باندې ما سره داخله وکړه. په همدې شکل بل شاګرد دی ما سره د درېیمې میاشتې اول 2025 کال باندې ما سره داخله وکړه. فکر وکړئ دا 4 نفره دي. د دې هر یو کس د کورس ډیوریشن چې دی دا یو میاشت دی. دا چې اوس ګورئ دلته دی په اول باندې داخله کړی طبعا په د اول میاشتې په 13 تاریخ باندې دا کورس د ختمیږي. که چیرې یو میاشت 13 ورځې د جنوري نو زه لیکم چې د اول میاشتې 13 تاریخ 2025 باندې د کورس کې موږ سره ختمیږي. د دې بل کس چې دی د دویمې میاشتې صحیح ده 10 تاریخ 2025 باندې د کورس ختمیږي ځکه یو میاشت ډیوریشن دی د ټولو کورسونو. د دې بل چې دی د درېیمې میاشتې صحیح ده 20 تاریخ 2025 باندې د کورس موږ سره ختمیږي. د دې بل کس چې دی د درېیمې میاشتې 13 تاریخ 2025 باندې د دغه کورس موږ سره ختمیږي. نمونه ما نه دي لیکلي، فرق نه کوي که نمونه لیکي که نه لیکي. هدف زما دغه شی دی چې دا څنګه تاسو د اف لاجیکل فنکشن په واسطه باندې تاسو دا سیټ کوئ یا جوړوئ. ټایمینګ ټول ته ما ولیکه چې دا ټول راغلي په 10 بجې سحر باندې موږ سره داخله وکړه یا اے ایم یا پی ایم فرق نه کوي. کوم پروګرام کې داخله وکړه دی ټول موږ سره په نیټورک پلس کې اډمیشن وکړه. صحیح ده. کوم بدلوي را بدلوي مشکل نشته. مثلا ما د تولیک چې کویک بوکس آنلاین کې دوی موږ سره داخله وکړه. دا 2 نفر چې دي کویک بوکس آنلاین کې داخله وکړه. د نورو چې دي په نیټورک پلس کورس کې داخله وکړه. فیس د مثال په تور د دې زه لیکم چې 3000 افغانۍ فیس دی، د بل هم 3000 افغانۍ فیس دی، د دې هم 3000 دی او د دې بل هم 3000 دی. سکالرشپ مې ټول ته 0 ولیکه. سکالرشپ یا ډسکاونټ دوی دپاره نه لرو. دوی خپله ټول فیسونه موږ ته راکړو. پیج څومره دی 3000 روپۍ. بیلنس څومره دی څومره باقي په دوی باندې فیس پاتې دی مساوي سم داسې هم لیکلی شئ. زه ورته یم چې یاره د فیس نه واخله منفي که پیډ وګوره چې څومره باقي فیس په دوی باندې پاتې دی.
نو دا فنکشن چې کوم دی کې تاسو تطبیق کړه دې ځای نه به واخلئ تر لاندې ځي پر دا ځای ټول سلیکټ کړئ او کنټرول ډي به کلیک کړئ نو هغه لاندې هم تطبیق کېږي دا کم فنکشن چې یا فارموله چې موږ استعمال کړه نو اوس د دې ټولو موږ سره بیلنس صفر دی په دې معنی موږ نه قرضداره نه دي اوس راځو دې ته چې که چیرې د دې کسانو تاریخ تېر شوی و زما پام نه وي ځکه زه خو نشم کولی چې د هر کس هغه بل جدا جدا چک کړم چې وایم چې یاره د په دغه تاریخ موږ سره داخله کړو په دغه تاریخ د دغه کورس موږ سره اډویشن ختمېږي دا باید سر نه موږ سره داخله وکړي او فیس راکړي موږ ته نو دلته راځم لیکم مساوي اف قوس شروع که چیرې ستاسو په یاد وي هغه د اف لاجیکل فنکشن هغه سنټکس چې دی په دغه شکل باندې و چې اول به موږ مساوي لیکله هغه نه وروسته به هم اف لیکله قوس به م شروع کړو لاجیکل ټیسټ به م ورکړو که چیرې لاجیکل ټیسټ ټرو څه کار وکړم که چیرې ټرو نه یعنې فالس څه کار وکړم نو کله چې تاسو قوس شروع کو ولیکئ چې ټوډے قوس شروع قوس بند ورپسې به بیا ګریټر دین اور ایکول ټو ساین ولیکئ زه کمپیوټر ته وایم چې که چیرې دا د نن تاریخ نه دی نن ورځې تاریخ لوی اوسي یا مساوي اوسي د دې سره تاسو پوه شئ په خبر باندې یعنې دا تاریخ نه دی د نن تاریخ نه تیر شوی اوسي کوچنی اوسي او نن تاریخ په دې باندې اوښتی اوسي لوی اوسي یا مساوي اوسي نو ته به ما ته څه ووایې کاما ډبل کوټس کې به ورته ولیکې ورته به ووایې چې has no time دا کس چې دی موږ سره نور ټایم نه لري او که چیرې نه و کاما ولیکه has time دا کس وخت لري موږ سره قوس بند د هغه نه وروسته انټر باندې به کلیک کړي اوس وګورئ زه دغه فنکشن چې ما هلته تطبیق کړی داسې لیکوم تر لاندې دې ځي پورې دا انتخابوم او کنټرول ډي کلیک کوم دا کس تاسو وګورئ د ده اینډ ډیټ کم تاریخ دی د اولې میاشتې 13 تاریخ نن کومه میاشت ده د درېیمې میاشتې 10 تاریخ دی نو طبعا د ده وخت تېر شوی نو ځکه وایي هز نو ټایم دا کس دی دوباره داخله وکړي او فیس دې ورکړي په همدې شکل دا کس که وګورئ د ده اینډ ټایم چې و د دویمې میاشتې 10 تاریخ اوس د درېیمې میاشتې 10 تاریخ دا هم ټایم نه لري د دې کس که چیرې تاسو وګورئ اینډ ډیټ یا اینډ ټایم د ده چې دی د درېیمې میاشتې 20 تاریخ دی د درېیمې میاشتې 20 تاریخ دی او اوس موږ سره د درېیمې میاشتې 10 تاریخ دی نو ځکه ما ته وایي هاس ټایم او د دې بل وګورئ دا خو بالکل ټایم لري ځکه اوس چې دی د درېیمې میاشتې 10 تاریخ دی او د ده کورس ختمیږي د درېیمې میاشتې په 13 تاریخ باندې خو که چیرې زه ولیکم چې د درېیمې میاشتې 10 تاریخ 2025 دا بیا ما ته وایي هز نو ټایم وګورئ تاسو هلته ما ته وایي د ده کس وخت پوره شوی دی تاسو پوه شئ په خبر باندې نو دغسې یو سیستم به تاسو هغه خپل د شاګردانو هغه د اډمیشن کم فارم چې دی هغه کې جوړوئ کم شاګرد چې تاسو سټارټ ډیټ اینډ ډیټ ولیکئ اټومیټیکلی تاسو ته وایي چې د وخت شته که نشته که وخت یې درس ته دې راځي درس ته وایي که وخت یې نه وي استاد ته حوال ورکړئ یا کم کس چې د حاضري مسؤل دی چې وروره د کس ته وایي ستا وخت پوره شوی دوباره داخله وکړئ تاسو پوه شئ په خبر باندې دا موږ سره یو مثال د دې نه وروسته بره دلته ما سره یو بل ټیبل دی دا هم ډېر زیات یو مهم فارم دی کم کسانو چې د انګلیسي IRC سیستم لوستی اوسي په هغه کې سیستم داسې و هغه د امتحان طریقه داسې وه طرز د امتحان چې 15 کویزونه به و د شاګردانو څخه به اخیستل کېدل او 3 دانې ټیسټونه به و د هر کویز 20 نمرې وې او د هر ټیسټ 100 نمرې وې دا به بیا جمع کېدلې چې مکمل 400 نمرې کېدلې او د هغه نه وروسته به د هغه ریزلټ معلومېدله تاسو پوه شئ په خبر باندې چې معلومېدله ریزلټ معلومېدله نو اوس که چیرې دغسې سیستم یې تاسو څنګه کولی شئ د هغه ریزلټ د اف لاجیکل فنکشن په واسطه باندې معلوم کړئ د مثال په طور تاسو وګورئ ما سره 15 شاګردان دي د نومونه دي دلته موږ دغه کلاس نوم لیکو دلته ما لیول لیکلی تاسو کلاس هم لیکلی شئ مشکل نشته دی اول کویز دویم کویز دریم کویز څلورم پنځم کویز بیا ټیسټ 1 ټیسټ 2 ټیسټ 3 او ټوټل مارکس یا ټوټل نمرې او دغه فیصدي څو شوه صحیح دلته فیصدي موږ معلومو دلته ریزلټ معلومو موږ چې کوم ګریډ کې راځي A ګریډ کې راځي B کې راځي C کې راځي کامیاب دی ناکام دی څنګه دی نو زه دلته راځم چې ما سره دغه شاګردان چې دي دوی دا 3 نفر ما سره لیول 4 کې اډمیشن وکړه په چیز کې لیول 4 کې دوی چې ما سره په لیول 3 کې اډمیشن کړی مثال په طور باندې دغه ځوان په د اول کویز کې 20 نمرې واخیستلې
دی بل کې 15 واغستلې، دی بل کې بیا 18 واغستلې، دی بل کې بیا 20 واغستلې، دی بل کې 10 نمرې واغستلې. په اول ټیسټ کې د 100 نمرو څخه د 100 واغستلې، په دی بل کې 90 واغستلې، بل کې 80 واغستلې. په همدې شکل باندې دی بل ته راځم، د 10 واغستلې، دی بل کې 10 واغستلې، دی کې 20 واغستلې، دی کې 15 او دی کې 10 نمرې واغستلې. لږ تنبل د مثال په تور باندې 100 نه 90 نمرې واغستلې او د 2 نورو کې 100 نمرې واغستلې. 3 نفره رسو معلومات دی بل چې دی 15 واغستلې، دی بل کې 18 واغستلې، دی بل کې 19، دی کې 20 واغستلې، کې بیا 15 واغستلې. ټیسټ کې پوره 100 نمرې د اغستې دي. تاسو پوه شئ په خبره باندې پوره څو نمرې اغستې؟ 100 نمرې اغستې دي. خو دا یو چې دی بیخي ضعیفه کوم دا لاندې کس چې دی د مثال په تور باندې د 10 نه 10 نمرې واغستلې، بلکې 15 واغستلې، بلکې بیا 15 واغستلې، بلکې 20 واغستلې، بلکې بیا 10 نمرې واغستلې، دی کې 80 نمرې واغستلې، دی کې 50 واغستلې او دی کې 15 نمرې واغستلې. اوس ټوټل کې تاسو معلوموئ دا ډېر اسانه کار دی. مساوي سم فنکشن به ولیکئ، یا به ټول داسې دا سلیکټ کئ او یا به یو جدا سلیکټ کئ. مثلا دا واخله جمع که ده سره، جمع که ده سره، جمع که ده سره، جمع که ده سره، دی سره، دی سره او دی سره. کامه به استعمالوئ ښه. او که چیرې ټول داسې سلیکټ کوئ هم مشکل نشته. قوس مې بند کړ، انټر مې کلیک. راځم دا فنکشن لاندې تدریجي پورې تطبیق کوم. کنټرول ډي باندې مې کلیک وکړو. کنټرول ډي باندې مې چې کلیک وکړو نو ما ته وایي ګوره دغه کس چې دی ټوټل 353 نمرې اخیستې آوټ آف 400، دی بل 355، دی 380 او دی بل چې دی 245. خو د دې نتیجه معلومه نه ده ځکه دا بیخي نه و راغلی، په دې ټول دوره کې نه و راغلی، داخله یې کړې وه خپله رانغی، حاضر نه شو. اوس پرسنټیج د ده معلومول غواړئ تاسو، نو پرسنټیج دپاره اسانه طریقه دا ده چې مساوي به ولیکئ، ورته دغه ټوټل نمرې به واخلئ، دا به ضرب کې په 100 کې په 100 کې او تقسیم به یې کې په 100 باندې. ټوټل مارکس زموږ څومره دي؟ 400. نو په 400 به تقسیم کې انټر به کلیک کړي. نو همدارنګه چې دا نورې فارمولې هم لاندې تطبیق کړي، دا به هم داسې سلیکټ کړي، لاندې به تطبیق کړي، کنټرول ډي به کلیک کړي. نو ګورئ د هر یو ماته فیصدي ښیي. دا کس 96.15 نمرې وړي، دا 88.15 دا 88.25 په همدې شکل دا بل. اوس تاسو د دې هغه ریزلټ یا ګریډ معلومول غواړئ. زه مثلا دلته ریزلټ هم ولیکئ ګریډ هم ولیکئ، فرق نه کوي. نو زه راځم لیکم چې مساوي اف که چیرې دغه نمرې څه چلو لو یا مساوي و د 100 سره 90 سره، یا 90 یا 90 نه پورته وي، کاما دته ورکه A ګریډ یا A پلس، مشکل نشته دی. بیا کاما اف که چیرې دغه نمرې نه دي، دا نمرې لو یا مساوي وي د 80 څخه، نو کاما بیا څه چلو که دته ورکه B پلس ګریډ. بیا کاما اف که چیرې همدغه نمرې دا یو ځای به انتخابوي ورته، بیا همغه فنکشن مونږ لاندې تطبیق کوو. دا لو یا مساوي و د 80 سره، کاما څه چلو که دته ورکه C ګریډ. کاما اف که چیرې دغه نمرې لو یا مساوي وي د 50 سره، نو کاما به ماته څه وایي چې دا کس پاس شوی دی، صرف کامیابه شوی، ګریډ کې نه دی راغلی. صحیح ده. او کاما بیا لیکم اف که چیرې دغه نمرې کوچنی یا مساوي وي، کوچنی لیکم مساوي نه لیکم، که کوچنی وي د 50 څخه، بیا کاما څه چلو که نو ما ته چې شی وکړه ورته وایي چې ریپیټډ، دا کس باید کلاس دوباره د سره واخلي. او که چیرې دا یو کټګري کې هم دا کس رانغی نو بیا څه چلو که ما ته هېڅ شی مه راوړه، خالي ځای راوړه. تاسو پوه شئ، یا صفر هم لیکلی شئ، صفر ته ولیکئ، صفر ما ته راوړه، قوس بند، بل قوس، بل قوس. څو اف چې تاسو استعمال کړئ په هماغه اندازه به قوسونه تاسو کلوز کړئ، انټر به کلیک کړئ. نو څه چل کوم، دا فنکشن هم د نورو غوندې لاندې تطبیق کوم. دا ټول ځای مې سلیکټ کړئ. نو تاسو وګورئ دا کس چې دی A پلس کې راغلی دی، دا هم B پلس کې دی، دا هم B پلس کې دی. تاسو پوه شئ په خبره باندې، دا صرف پاس شوی دی او دا چې دی ریپیټډ دی. که دې ټولو ته موږ مثلا نمرې داسې ورسوو، دلته مې لس ورته ورکړئ، صحیح شوه، 100 نه. او دې نورو کې مې مثلا 50 ته ورکړئ د 100 نه، ګوره پاس دی. خو که د یو کې زه 40 ورکړمه بیا ماته څه وایي دا ریپیټډ، ځکه د 50 څخه نمرې کمې دي. اوس سوال دلته دی چې بعضې کسان داسې وایي چې استاد دا خو صحیح شوه، پرسنټیج یې مونږ ته معلوم شو، صحیح ده، خیر اوسئ، ګریډ یې مونږ ته معلوم شو. اوس دغه دوه کسانه که چیرې تاسو وګورئ دا دواړه B پلس ګریډ کې راغلي، تاسو پوه شئ په خبر باندې. په همدې شکل کېدی چې ډېر نور داسې کسان اوسي. نو تاسو پوښتنه دا کوي چې مونږ غواړو
خپل اکسل ماته معلومات وکړي چې دا خو بي پلس دی دا هم بي پلس دی بغیر دغه نه چې زه د دې نمرې وګورم 1000 نفر نمرې څوک جدا جدا یو دانه ګوري ماته دا معلوم شي چې دی کې اول کم یو دی دویم کم یو دی دریم کم یو دی څلورم کم یو دی A او B خو معلوم شو که چیرې ټول په A کې راشي نو بیا اول دویم دریم دی کې څوک دی نو د دې لپاره څه چل کوو مونږ سره یو فنکشن دی په مایکروسافټ اکسل کې په نوم د رینک هغه نه استفاده کوو دلته څه کوم بیا لیکم چې ریزلټ څه مې ولیکه ریزلټ مې ولیکه صحیح ده ریزلټ مې ولیکه راځم لیکم مساوي رینک چې مې کله ولیکه قوس بند کوي قوس چې بند کو د چی شي کم نمبر رینک معلومول غواړي زه ته چې یاره د دغه نمبر رینک معلومول غواړم ګورې متوجه اوسئ تنه رینک ګوره رینک کې موږ سره نورې فنکشن هم شته دي رینک اوریج هم شته او په همدې شکل نور زه تنه رینک نه استفاده کوم ښه دا نمبر کاما چې مې کله ورکړه ریفرنس کې به ټول دغه پرسنټیج چې څومره وشي ټول به دا انتخاب کې داسې ما دې پورې انتخاب کړو تاسو پوه شئ په خبره باندې دغه نمبر د دې لاندې نمبر سره په مقایسه کې غواړم رینک یې معلوم کړم ښه بیا به کامه ورکوي کامه چې مې ورکړو ما نه پوښتنه کوي چې دا آرډر کومه سي زه ځان سره اکسپټ کړم 0 یا 1 که چیرې 0 تاسو وویلی 0 بیا څه چل کوي هغه جګه نمره اول هغه کوي حسابوي ورپسې جګه نمره دویم حسابوي ورپسې جګه نمره دریم حسابوي که یو مې انتخاب کړ بیا څه چل کوي ټیټه نمره اول استعمالوي بیا ورپسې لږ زره جګه نمره بیا ورپسې هغه ټولو کې جګه هغه اخر نمره حسابوي نو زه څه کوم 0 لیکم دلته او قوس بندوم تاسو پوه شئ په خبره باندې خو یو بل کار هم کوم دا کوم چې دغه دا کم ریفرنس چې دی دا د کم ریفرنس ساحه چې دا بلاک کوم تاسو پوه شئ په خبر باندې بلاک نه مطلب دا دی که چیرې دا فنکشن دلته هغه کومه ساحه چې ما په نظر کې ورکړې هغه دې په نظر کې ونیسي د بلاک کولو طریقه څه ده کیبورډ نه به څه چلو کوي F4 به کلیک کوي F4 هم چې کلیک کړو د دواړو سره ډالر ساین راځي د بل خوا ته هم کلیک وکړئ F4 کلیک کوي نو دا ډالر ساین په دې معنی چې دغه کم ساحه ایریا چې ما تا ته په ریفرنس کې راکړې دا بلاک کسان سره دا دې په ذهن کې اوسي دغه نه وروسته انټر کلیک کوم چې کله مې انټر کلیک کړو هم دا فنکشن لاندې تدریجي پورې تطبیق کوم او کنټرول ډي کلیک کوم نو اوس وګورئ ما ته وایي اول تا سره دا دی په دې ټولو نفرو کې دویم تا سره دویم نمره دا دی دریم نمره دا دی او د دریم نه لاندې خو به یې دغه نه څوک ورپسې ګرځي نه ان کیس که ته معلومول غواړې دا تا سره څلورم دی او دا تا سره پنځم دی نو اصلا مهم موږ ته اول دوه او درې دی په دې شکل باندې تاسو چل کوئ د رینک فنکشن څخه او د اف لاجیکل فنکشن څخه استفاده کوئ نو دا زموږ ستاسو د نن ورځې درس